د الله د رسول باچا خان ناغستې دغه به تشدد نه کوله او ځینې لکه خان د خپل علاقې د وطن خان غریب هم نه ولو او دا پتیلې به یو سالنې به په غریبانانو باندې ویشلې په کورونو باندې تاسو یو پیره باچا خان باباجي بټ آباد ته او په هغې ځای کې ورسره دا ملګري ورسره وي اتحاد دې ورسره وي دا کسان دې ورسره یا سید دې ورسره وي نو دوی په دې لار باندې په دې بیډ باندې زمونږ کوم ځای کې چې سره چڼډې وي هلته کې به مونږ سټیک دا ځوانان واورئ مونږ سټې به په هغې ځای کې کوو او غرمه ده نو چېرته سره جنډه څخه میلاو نه شوله بابا دې ملګرو ته وایي چې دلته کې د خان یو ملګری دی ولي خان ته به خان د خان ملګری دی او د هغه سره به لاړ شو اوس لیټ ټیم دی لیټ او کلی دی غرمه هم تېره ده او مازدیګر هم لا ډېری شوی بابا دې ملګرو ته وایي چې ګورې د خان ځای ته ځو تاسو به ټول ووایئ چې موږ روټۍ خوړلې تکلیف به نه ورکوو بس صحیح ده هغه چې ډېرې ته ننوتي نو د خان نه و د خان خو لازم و بس دې ناستې او ډوډۍ تپوس یې کړی دی نو موږ ډوډۍ خوړلې نو بابا ډډه لګولې ده او دې ملګرو وایي چې موږ بازار کې وځو سره سور خوړلی خان راغلی دی نو هغه خو ډېر دغه شوي چې دا زما کور ته څوک راغلی دی نو هغه خو مېلمه له خو سړی ډېر پروګرام کوي نو دې ملګرو دې مې خان ته وویل چې ګوره بابا ګوره د چڼې د دال نه علاوه ګوره بل شی نه خوري ګوره غوښې مخې نه خوري او یې ټیک ده نو بس یې دسترخوان خور شوی دی نو په هغې کې ورته سالنې مالنې ایښي دي نو بابا ورته وایي چې ما ته دا دال را دې پله نو چې دال یې را دې پله کړی وي په دې کې غوښه هم ده دا غوښه ترې واڼوئ او ما ته د چڼې دال ګوره هغه دا قوم نه دی په دې قوم په پلس باندې لاس په پلس باندې دا قوم مختلف رسم رواجونو نه د مختلف خرچو نه منع کړی دی لکه د ولي خان بابا د اسفندیار خان د واده روټۍ چې کومه ده هغه باچا خان بابا نه وخوړه چې دومره فضولیت دي کړي ته دیګونه